یو حاجي صاحب ډېر زړه تنګ و، ډېر پریشان و، په کاروبار کې ډېر تاوانونه راغلي و، نقصانونه راغلي. نو وایي مولوي صاحب چې د 1 روپۍ پر ځای به ما 2 روپۍ زکات ورکوئ، دا زما مالو تاوان ولې وکړي؟ که درمنو تاسې په دې خبره ځان پوه کړي چې د الله د طرفه څه چې کله پر تا یو تکلیف راځي، یو مصیبت راځي، د دې 2 قسمه دي. یو به طور عذاب وي چې الله تا ته سزا درکوي، عذاب درکوي. یو به طور امتحان وي چې الله تا ګوري. که چیرې ته ښه کاروبار هم ښه کوې، زکات هم پر وخت ورکوې، هغه اعمال و کردار دې برابر وي، د هغه باوجود تا ته نقصان ورسېږي، نو ته په دې پوه سه چې الله په تا امتحان کوي. ځکه الله جل جلاله فرمای احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایا دا خلک دا ګمان کوي چې دوی موږ ایمان راوړی بس نور ازمایش به نه؟ لنبلونکم، دلته 2 تاکید. الله فرمایي چې ضرور بالضرور خامخا به زه پر تا ازمایش راوړم. بشیء من الخوف، کله به ویره وي، والجوع، کله به وږه، ونقص من الاموال، کله به ډیوالي 100 کروڑپتی سړی به په شو موټرانو کې به سپورې، بله ورځ چې ګورې دون شی به نه لري چې د کور خرچه په وکړي. والانفس، روغ رمۍ به د زړه دوره په راسي مړه بس، روغ رمۍ به لاس پښه به پرېږدي. والثمرات، باغونه به دې در وچ کړم، الله فرمایي. وبشر الصابرین، الله وایي صابرینو ته زیری ورکړي. دا ټول امتحانونه پر دې خلکو موږ په دا لږ عمر کې لیدلي دي. امې پر خلکو ویره لیدلې ده، امې وږه لیدلې ده، امې تنده لیدلې ده، امې د مرګونه لیدلې دي، یو کور سره نن 10 جنازې په یوه ورځ وتلې دي، امې د باغو چدل لیدلې دي، ښه باغونه ولاړ و شی نسته. الله فرمایي صابرینو ته زیری ورکړي. صابرین څوک دي؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. صابرین هغه خلک دي چې کله دې ته یو تکلیف مشقت ورسېږي، بس الله را کړی و، الله له ولاړ. دا مال تا ته چا درکړی؟ الله. چا له ولاړ؟ الله. دا زوی تا ته چا درکړی؟ الله. چا له ولاړ؟ الله. ورور تا ته چا درکړی؟ الله. چا له ولاړ؟ الله. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. دا هغه خلق دي چې د الله د طرفه څخه پر دې مهرباني ده، دا هدایت یافته خلق. نو زړه مه تنګوه، زړه مه پریشانه کوه.